سلامونه د وکاس بونیری له خنمینی خلوص نه رګ سلامونه نه کې هلو احترامات قبول کې کتونکو دا وخت د محرم د پاره چې کوم سکیورټي تنظیمات شوي دي په پیښور کې نو د هغې په یو کمانډ پوسټ کې موجود یم. تاسو شاته زما ګورئ چې ډېر شي کیمرې لګېدلي دي. د دې کیمرو څه کار دی، دلته څنګه منیټرینګ کېږي، څومره پولیس اهلکار څه کالې په دې محرم کې ډیوټۍ ورکوي د سکیورټي. زما سره موجود دي اس اس پی اپریشن فرحان خان، د هغې سره خبرې کوو په دې اړه. ډېره مننه. دا راته ووایي چې کمانډ پوسټ کې ولاړ یو، څومره کیمرې لګېدلي دي، څومره څه کالې چې دي نو پولیس اهلکار ډیوټۍ ورکوي؟ مننه ستاسو راتلو جي. په دې کمانډ پوسټ کې دا چې کوم زموږ د پولیس سټیشن کې آر ایس کې دی چې کوم زموږ کابلي تھانه مو یو داسې کمانډ پوسټ او دغه شانتي یو سپریم کمانډ پوسټ کوټي ګیټ کې جوړ دی. تاسو کیمرو ته پوسو کو په دې ورلد سټي کې چې کوم زموږ سوره جلوسونه دي د ټول مونیټرینګ په دې کیمرو باندې کوو. دا تقریبا یو اتیا کیمرې دي چې کوم دلته انسټال دي. د دې لپاره سپیشل ټیم زموږ ناس وي ته ټول روټونه چې سوره روټس دي د دې محرم د جلوسونو یا چې کوم ځای کې مجالس د ټول په دې باندې مونیټرینګ کیږي. څنګه چې تاسو دلته ناس وي تاسو کتل داسې کسه ډایرکشنز وي موږ ډیزاین ورکو. بل تاسو خبر وکړه د پولیس د ډیپلویمنٹ تقریبا د پاسه 9000 پولیس به موږ په دې محرم کې ډیپلوی شوی دی، ډیپلوی کیږي. دنه بعد اوس درې ورځې لا نورې پاتې دي. خدای دې دام په خیر سره وکړي. لومبۍ محرم نه واخلي تر اوسه پورې یو خو زموږ فکس 3000 کسان هغه فکس په امام بارګاه باندې لګېدلي دي، ګن پوینټس باندې لګېدلي دي، پلګ ان پوینټس باندې لګېدلي دي، ناکبندیانو باندې لګېدلي په ورلد سټي کې. او شپږم محرم نه د ورلد سټي بیا موږ بندم کو. څنګه چې تاسو خبر یې نو هغه سیل شوې ده. بیا د نن نه ورپسې په نهم لسم باندې بس تقریبا د پاسه نور 3000 پولیس والا راشي. دا تقریبا 9000 پولیس والو په دې باندې ډیپلویډ وي. دې کې موږ انر موست لګو سکیورټي، بیا انر لګو، بیا سي اوټر موست لګو. او تاسو څنګه چې وسره لې تاسو به کتلی وي چې د پولیس ناکې مولاړي دي، ګن پوینټس ولاړ دي. دا ټول دغه د بار دي چې خدای دې دغه محرم په خیر باندې تیر کړي. دا راته وایي چې کومې کیمرې لګېدلې دي، د کې جدید کیمرې کومې دي یا فیشل ریکګنیشن وغیرہ هغه پکې شته؟ جی دا چې کومې کیمرې دي دا زموږ سیف سټي سره کنیکټ شوي دي. دا غي سره په آی پی باندې کنیکټ دي. الته په سیف سټي هډ کوارټر کې یو بل ټیم ناشته چې هغه د دې کیمرو هم او د سیف سټي کوم خپل کیمرې چې کوم په ښار کې دنه لګېدلي دي ورلد سټي کې لګېدلي دغه مونیټرینګ کوي. پای کې فیشل ریکګنیشن هم شته. پای کې موږ ډیټا هارډنینګ هم کولی شو. هغه ته موږ یو د ګاډي نمبر ورکو هغه موږ ته ریکګنایز کولی شي، فایند کولی شي. نو دا غي سره بیټ شي دي. دا تقریبا څنګه چې ما وی یو اتیا کیمرې دي او دا د هغې خپلو کیمرو سره نورې بیا یو ځای شوي دي. نو د دې ټولو اخرنی مقصد زموږ دغه دی چې یار موږ ته د چې کوم د جلوس روټ دی، کوم د محرم مجالس دي چې د دې سکیورټي سرویلنس موږ نور خکو. او دې ځله موږ بیا دام کړي دي چې سوره زموږ جلوس کې تاسو اوس دې ځان کتئ شي تاسو ته به د صد کیمرو ګاډي مخکاري هغه دغه په فرنٹ او بیک کې لګیدلی چې دغه یو مونیټرینګ ډیر خوشي. بل دا موږ په ډرون باندې ایر سرویلنس هم دی لکو. بالکل. دا راته وایي چې یعنی په دې کیمرو باندې چې دینو دا خار چې دی او په منځ کې څومره جلوسونه دي دا ټول کور دی. بالکل جی. په دې کې د ورلد سټي چې کوم دن اندرون خار دی، بل وسره د ګلبهار ټول کیمرې دي ځنه موږ مونیټر کوو. یو ټیم دلته ناشته چې دا مونیټر کوي. بل که تاسو سپریم کمانډ پوسټ ته لاړئ چې کوم ځای کې ټول ډپارټمنټس بیا یو ځای دي هلته جدا مونیټر کېږي. نو داسې څه شی چې د دی نه پاتې شي هغه بیا موږ ته انفارم کوي په وایرلس باندې ټول کنیکټډ دي. که داسې څه وي نو هغه بیا موږ چې کوم زموږ سیف سټي اتھارټي ده د هغې په تروم ټول یو بل انفارم کوو کنیکټ کوو موږ. یعنی څه کالې دا ایجوم تاسو ته حاصل دی په سکیورټي حوالې سره چې 180 کیمرې دا دي او 700 آلموسټ چې کوم د سیف سټي کیمرې دي هغه سره ټیک شو. دې کې بل تاسو چې کوم مثال په تور یو خدای مکه سکیږي، څوک غلط کار کوي، څوک جنگ جګړه کوي، هغې حوالې سره څه اقدامات څنګه کوئ بیا؟ چې خدای چې زموږ ټول چې کوم په ګراوند باندې پولیس افسران دا ټول موږ سره کنیکټ دي. خدای دې نه کړي داسې څه بل څه ایشو وشوي. ټول چې کوم زموږ ډپارټمنټس دي، ډبلیو اس اس پي دا، لوکل باډیز دي یا زموږ ریسکیو والا دي چې کوم یو ډېر امپورټنټ ډپارټمنټ دی ریسکیو 1122، خدای دې داسې کوي دا ټول موږ سره په فون کنیکټډ دي، موږ سره په وایرلس کنیکټډ دي. په سپریم کمانډ پوسټ کې دا ټول ناست دي د غیر ریپرزنټیټیو. نو هغه وخت انفارم کولی شو او اکشن اخیستل کېږي په هغې کې. ډېره مننه سر. کتونکو دا و چې محرم حوالې سره زمونږ د خیبر پښتونخوا بهادر پولیس چې هغه د ترهګرۍ خلاف جنگ شي یا کم سخت حالات په خیبر پښتونخوا کې او په خاص کر سر ښار پیښور کې په هغې کې څنګه ګامونه پورته کړي د سکیورټي دپاره او اوس چې کوم د محرم دا امتحان دی په دې کې څرنګه اقدامات شوي دي او څنګه کیمرو مانیټرینګ کېږي او نور څومره پولیس اهلکار چې دلته ډپلوی شوي دي تقریبا 9000 نه زیات پولیس اهلکار او افسران خپل ډیوټۍ ترسره کوي. دغه نن معلوماتو چې د محرم په حوالې سره سکیورټي ګامونه پورته کړی شوي هغه موږ تاسو ته وښودل. مننه.